پاکستان د افغان سوداګرو 15,500 کنټینران نیولي دي. سعودي عربستان د یوه بل سر ښار میګا سیټي د جوړولو اعلان وکړ. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. پاکستان د افغان سوداګرو 15,500 کنټینران نیولي دي. د پاکستان حکومت په ناحقه د افغان سوداګرو په زرګونه کنټینران ایسار کړي دي او په لسګونه میلیونه ډالر افغان سوداګرو ته زیان اړولی دی. د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې یو شمېر سوداګر وایي د افغان سوداګرو زرګونه په توکو بار کنټینرونه لا تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې پاکستان کې په ناقانونه توګه ګرځول شوي او هره ورځ ورباندې سلګونه زره ډالر مالیه راځي. د کندهار د سوداګرۍ خونې د چارواکو په وینا دا موضوع د پاکستان له حکومت سره څو ځله شریکې شوې خو هغوی په تړاو څه نه دي کړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مراسیال انجینر عبدالبقي بینا مسیر ورځپاڼې ته وویل چې له 5 تر 5,500 پورې کنټینرونه د پاکستان بندري ښار کراچۍ په ګمرکونو کې ایسار شوي دي. په یو بل خبر کې اورئ چې سعودي عربستان د یوه بل سر ښار میګا سیټي د جوړولو اعلان وکړ. سعودي عربستان د یوه بل ستر ښار د جوړولو اعلان وکړ چې د دغه نوي ښار نوم هم معرفي او اعلان شوی دی. دغه نوی ښار به د سعودي عربستان د حکومتي پانګونې د صندوق په مرستې سره د روشن ګروپ لخوا جوړ شي. دغه ښار به د سعودي عربستان د جدې ښار په شمال کې جوړ کړی شي او پکې به د لندن په شان 11 کیلومتره یا اوږد نهر یا ویاله جوړیږي چې لنوالی به 100 متره وي. راپورونه وایي چې په سعودي عربستان کې دغه نهر په لومړي ځل کیندل کیږي. دواړو غاړو ته ښکلي ښکلي کورونه او ودانۍ جوړیږي او هلته به 1,10,000 خلکو ته د اوسېدو اجازه ورکړل شي. باید یادونه وشي چې سعودي عربستان له معرفي ښار جوړولو څخه مخکې د نیوم په نوم د یوه بل ښار جوړول له مخکې څخه پیل کړي دي چې اوس یې هم چارې دوام لري.